بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو پوښتنه کړې ده چې زمونږ یو دوست و، هغه سره مونږ سفر کولو په ګاډي کې. د خولې نه دا الفاظ وتلي وو چې زه په حالات جنابت کې یم. مینس کې اکسیډنټ وشوله. دغه د جنابت حالاتو کې چې څوک و کوما حالاتو ته لاړلو، یوه هفته کېږي یا دوه هفتې کېږي چې کوما په حالاتو کې ده. آیا د لره غسل ورکول ضروري دي او که نه دي؟ علماء کرام فرمایي د 5 منځونو نه سوا چې په چا باندې وقت په حالات بېهوشۍ یا کوما کې تیر شي، 6 منځونه او 9 منځونه، نو دغه سړي نه مونځ ساقط دی. کله چې مونځ ته نه ساقط شولو نو د طهارت په باره کې هم مکلف نه دی، بل دا دی چې دته غسل ورکولو کې هم حرج دی. نو چې کله مونځ ته نه ساقط دی، طهارت هم ته نه ساقط شولو، غسل د لره ورکول ضروري نه دي. دلیل دا عبارت شامی دی: ومن جن او اغمی علیه یوما ولیلة قضى الخمسة وان زاد وقت صلاة سادسة لا للحرج. نو لہذا دا ملګرو چې کومه پوښتنه کړې ده، دغه سړي ته په دغه کوما حالاتو کې غسل ورکول ضروري نه دي. الله دې صحت ورکړي، که چېرته وفات شولو په همدغه حالاتو کې همدغه یو غسل کوم چې مړي ته ورکولی شي هغه ورته کافي دی.